يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. يكاد البرق دا بعض علماء دلته کې دا دریم مثال ذکر کړی دی چې دا دریم مثال دی. یو په مثلهم کې مثال شو، دویم په او کسویبن کې شو، او دریم نمبر په یکاد البرق کې شو. خو صحیح خبره دا ده چې دا د دې مخکو مثالونو د پاره د تتمه حیثیت لري چې دا مستقل مثال نه دی، دا غوی هغه نچوړ او حاصل لري په دې ځای کې. او چا چې مستقل مثال ګڼلی دی نو هغه دا د منافق عملی مثال دی. بهر تقدیر مثال حاصل ته ګوره، یکاد البرق، کا د یکادو نږدېوالي ته ویل کېږي. برق نه مراد هم دغه دلایل د قرآن دي، دلایل د قرآن. ابصار جمع د بصر ده، نو یکاد البرق قریب دا چې دا بریخ یخطف ابصارهم وتختی د دې نظرونه، یخطف ابصارهم وتختی د دې نظرونه. نظر و تختی سمانا وی کنایه د ایمان نه. یکاد البرق نذر چې دا بریخ یعنی دی ګوت را واغستلی په وګونو کې خو کې خودلې خسترګې ولا څوک پټای وګه پټ کو اوس ګورا چې وګ پټ شي او سترګې کولاوي پزړه باندې سړی سوچم نه کوي. وګم پټ کړی دی خو چې سترګې کولاوي خو به ته ګوري بیا هم الله دته هدایت وکي. خو چې زړیم پټ کړی دی وګم پټ دی سترګې پټ کړی دی دا سړی بیا دا بیا تبا دی او د بیا اس امید نشي دا په هدایت باندې راشي. دا بریخ او د قرآن دلائل دا به هم د دې سترګې و تختی یعنی دی به ایمان راوړي. یکاد البرق قریب دی چې دا بریخ د قرآن د دلائل یخطف ابصارهم نظر به و تختی، سترګې به و تختی، نظرونه به و تختی، یعنی مسلمانان بشي. کلما اضاء لهم مشوا فی، دا اوس د منافق حال له. کلما هرکلا اضاء لهم، اضاء کلما اضاء کله چې روخانه کی، کله چې روخانه کی سر روخانه کی. او د ازواء ان مراد دا برق دی، کله چې دا بریخ روخانه کی مراد ته قران دی چې قران رڼاو کی. لهم دویتا مشو دوی زی فيه پدې کی. مطلب دا دی چې منافق پر یو سړی په ځنګل کې روان دی او تک تور تیاره ده او لارې بندې دي تیاره ده، او چې کله بریخ وشي دا بریخ هم خلکو ته لږ شانې رڼاو کی، لږ رڼاو کی. چا څه چې بیټری نه دغه مرلا یو د الله طرف نه یو خېګړی وسره نو دا منډه وهي یو لري ځای پورې په دې کې لاړ شي، لارو تخکار شي. او چې کله واپس دا بریخ ختم شي په قضیه باندې بیا ودرېږي. دا مثال د منافق دا دی چې قرآن کله نازلېږي نو قرآن کې خو د دې لپاره خیر هم دی، نو چې کله ورته خیر رسېږي غنیمت کورته حصه میلاویږي، مسلمانان یې ځان سره پرېږدي، غم ښادۍ کې شریک کوي، نور داسې د ځان سره کینۍ پاسئ، نو بیا بالکل د هغوی سره ګرځي را ګرځي او د هغوی سره ښه خوشحالئ او هغوی ورته خپل ملګری وایي. وإذا أظلم عليهم، وإذا أظلم کله چې تیاره کی دا بریخ او یا دا قرآن علیهم په دوی باندې تیاره پرې راولي، قاموا معنا وقفوا په ځای باندې ودرېږي، بیا په ځای باندې ودرېږي. نو که دوی ته چېرته هم پیدې میلاوېدلې نو بیا صحیح مسلمان دی، دیندار دی، د قرآن طالب العلم دی او دین منی، اسلام منی. وإذا أظلم عليهم کله چې په تیاره کی تیاره پرې راولي یعنی مشکل حکمونه پرې راشي، زکات میاش راشي نو بیا ورته ګران نشي. لکه دا سورۃ التوبه کې چې کوم مبارک آیت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یو سړی راغی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته لږ دعا وکړه چې الله مال مال راکړي. ثعلبه په نوم باندې ثعلبه ابن ابي حاتم. نو ثعلبه ابن حاتم دا صحاب اگر چې دې ته خو صحابي ویل شوی دی، دغه مثال کې چې په سورۃ توبه کې دا کوم مثال بیان شوی دی او کوم حکم دی او کوم مسله ده چې صحابه کرام کې خو منافقت نه، شاید دا یو منافق دی خو په دغه نوم باندې دی. نبی علیہ السلام ته ماته دعا وکړه چې زه مالدار شمه او دا دومره منځګزار او دومره منځګزاره چې المسجد وایو کوتره د جمعات. نبی علیہ السلام ورته ویل دسې وکړه چې مال مه غواړه، او که مال دې وغوښتو نو بیا به په تکلیف کې فرې وځي او مال مه غواړه، دغه شانې ښې د خپل مونځ اودس کوه ټیک. هغه ویل الله نه سوال وکړه، الله ته څه ګرانه ده. نبی علیہ السلام دعا وکړله، الله ثعلبه مالدار کړه. مالدار دا شو چې بیزې میزې پیدا کړلې، دا به ساتلې را ساتلې او دا بیزې څه وخت بعد بچي مچي راوړل ډېرې شولې. بیا به دا بیزې چې کله د ورځې بوتلې نو مازدیګر مونځ ماښام مونځ به ورو ورو پاتې کېدو، ځکه چې کله سړی د غره ته ځي جومات ته خو په ټایم نشي راتللی. بیا ښه ډېرې شولې نو بیا داسې وشوله
چې د لري څه دریا ولا واغستل او په غځای کې به بيزي میزه را ساتلې ایسارولې وي نو هر منځ د منشور راتلې د جمعې منځله به سره پراتلو بیا چې نورم ډېر شولې یو غوټ دریا ولا واغستل او بیا د جمعې منځ دې پاتې شو او چې کله کال تیر شو نبی عليه الصلاه والسلام عامل د زکات ولې ګولال شي او زکات دی والی هغه چې ورغه وي چیرته راغلی وي نبی عليه السلام را لګله زکات پسې و هغه تقار شو ولې چې کافر یم چې ټیکس را نه اخلي بيزي مې پیدا کړل نو څه ګناه ده او دا ټیکسونه نه شم ورکړل زه مسلمان یم عامل راغی نبی عليه السلام ته وی هغه سړی خو زکات د ورکول انکار وکړو نبی عليه الصلاه والسلام جمعات کې ناستو او په دې ټیم کې وسره د دې ثعلبه د تر زمانم ناشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره وکړلې وه ثعلبه چې ثعلبه د الله تبا کیا ثعلبه تبا برباد شو کله چې دا خبر دې تر زمان وره د سید لار په ثعلبه په سیول ظالمه نبی علیہ السلام د تخیره وکړه تبو برباد بشرا شپورن نبی علیہ السلام ما پیو غواړه هغه چې کله راغی واپس نبی علیہ السلام پس یو زکات راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حساب کو بس دا زکات ته زنوم پوه شو دا زکات ول نبی علیہ السلام نه علم درنه اوس ته عامل نه دی ورکړې نه علم درنه واپس یې ولیو بیا ته نبی علیہ السلام زکات نه غستونه نه راوړو عمر ډیر زیات او نبی علیہ السلام وفات شو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه زمانه را لاله نو بیا هغه زکات راوړو ابوبکر صدیق سبلا نو هغه ورته ولتان نبی علیہ السلام غسته ویل نو زید نم نعلم زو واپس لاړ شه هغه واپس ولېګو بیا دغه نورستو د ابوبکر صدیق د وفات نورستو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه چې کله رااله نو هغه زکات راوړو او ورته ویل نه د ابوبکر غسته نه د نبی علیہ السلام غسته زم درنه اخلم واپس ولېګو نبی علیہ السلام وی چې دا توبه برباد شو دا زکات ورکول یا دغه شان د جهاد حکمونه دي نو اذا ازلم علیهم کله چې تیار کی په دی باندې قانون دی په ځای باندې ودرېږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ولو شاء الله كلا غختل لذهب الله باغستوي بسمعهم ددي اوردل وابصارهم ددي لدل يا لذهب خما خلا باغستوي بسمعهم ددي غوغنا وابصارهم سترګي الله بردي غوغنا اور اغستوي والله تعالی ددي سترګي ما اغستوي یعنی لاند کړي وي او کاڼه کړي وي دې څه مطلب چې الله به سترګي اغستوي او غوغونه به دي اغستوي مطلب دا دی چې کله یو سړی په خپل غوږ باندې حق ناوري په سترګو باندې حق ته نه ګوري په زړه باندې د حق سوچ فکر نه کوي د دې غوږونو د دې سترګو د دې زړونو اخر پیدا څه ده دا خو ته غستل پکار دي پکار چې الله ته غسته وي الله تعالی رحم ته ګوره بیا یې مسرت گزاره وکړه الله ول بیا مهلت ورکو او دا غوږونه امتحان غستل او دا سترګې امتحان غستلې بلکې ويمدهم فی طغیانهم يعمهون القرآن يفسر بعضه بعضا دا په دې ګمراهۍ کې دغه شانی پاتې کړل ولو شاء الله کله وختله لذهب بسمعهم الله بخامه غسته دی اوریدل وابصارهم ندی لیدل ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې قدیر قدرت لرونکی دی الله په هر څه باندې قادر دی دا قدیر لفظ قران کې 45 ذکر راغلی دی الله تعالی صفت قدرت الله په هر څه باندې قادر دی شی ست ویل کیږي شی ویل کیږي ما سی والله ته الله نه سیوا ته شی ویل کیږي یعنی د ټول عالم ته شی وي او الله تعالی په هر څه باندې قادر دی الله په هر څه باندې قادر دی او شی موجود فی الخارج چې په دې بار دنیا کې سم دي ته شی او اشیاء ویل کیږي دا یو مسله بعض علماء چړل د مناطق نه کیږي دا اطلاق الله په ځان باندې نه دی کړل منګم نه کو ان الله علی نفسه قدیر نه راغلی چې الله په ځان باندې قادر دی لہذا کم الفاظو کې چې بی ادبی د الله تعالی کېږي نو هغه الفاظ به موږ نه وایو نو الله تعالی باندې شی اطلاق نه کیږي ځکه چې الله په خپل پزان نه دی کړي او شی ویل کېږي د الله نه سوا چې سم دی هغه ته وي الله په غیبه قادر دی ان الله علی کل شیء قدیر دا د منافقانو مثالونه بیان شو او سره د منافقانو صاحب بیان شو یو خلاصه ویما هغه دا چې ایمان د الله یو خپل دولت ته موږ راکړی دی د ایمان حفاظت پکار دی او د دې ایمان د زیادت د لپاره مهنت پکاره چې ایمان زیات شي او ایمان په نیک اعمال باندې زیاتیږي او په ناکارو اعمال باندې کمیږي نیک اعمال زیات پکار دي دې مثال هم دا معنا ده چې اور کله بلې او دې ته ټیم په ټیم لرګي دي د خپل ایمان د حفاظت د لپاره نیک اعمال او صفا عقیده او د قرآن باندې جوړیږي او نیک عمل مغه ته و چې د قرآن او د سنت مطابقي الله تعالی دې زمون ټول اعمال د قرآن او سنت مطابق جوړ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین